أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سورة البقرة 222 نمبر آیات تے مخی آیاتونو بازی امور اللہ رب العالمین ذکر کول د پاره د تدبیر منزل د کور او د معاشري د اصلاح لپاره بعضې امور او احکامات الله رب العالمین ذکر کړل. د آیت کریمه کې به د تدبیر منزل د امور نه یو بل حکم ذکر کیږي او حاصل او خلاصه دې دا ده چې اجتناب کوئ د پلیتۍ او ګندګۍ نه، خاص طور د خپلو زنانو نه په حالت د حیض کې اجتناب کوئ، هغې سره مه یو ځای کېږئ، د هغې سره کوروالی مه کوئ. ویسألونک او سوال کوي ستانه عن المحیض په باره د حیض کې، یا دویمه معنی عن المحیض په باره د ځای د حیض کې ستانه پوښتنه کوي. حیض ویلی کېږي د زنانو هغه میاشتنۍ بیمارۍ ته چې په میاشت کې په زنانو باندې خاصه بیماري راځي، نو د دې دپاره کوم خاص حد نه دی ثابت چې دغه عمر ورځې به وي، بلکې دا د زنانو عادت ته سپارلی شوې ده. د کومې زنانه چې څومره عادت و هماغه د دوی حیض دی او د هغه نه زیات چې راتللو نو هغه بیا په حیض کې نه حسابېږي، هغه استحاضه د هغې کې به بیا غسل کوي او دس به کوي د هر لمونځ دپاره او خپل لمونځونه او عبادات به جاري ساتي. قل ورته ووایه هو اذن دا پلیتي ده، فاعتزلوا النساء جدا کېږئ د زنانو نه فی المحیض په حیض کې، په حالت د حیض کې د خپلو زنانو نه جدا کېږئ، معنا دا د کوروالی مه کوئ او دا لویه ګناه ده، کبیره ګناه ده. نبی صلی الله علیه وسلم ډېر مذمت دغه خلکو بیان کړی دی چې د حیض په حالت کې د زنانه سره کوروالی کوي. ولا تقربوهن او تاسې مه نږدې کېږئ دوی ته حتی تر دې پورې یطهرن چې دوی پاکې شي، معنا دا ده چې دوی هغه وینه بنده شي. فاذا تطهرنا نو کله چې دوی ښې پاکې شي، معنا دا ده چې غسل وکړي، فأتوهن نو راتلل کوئ دوی ته من حیث امرکم الله د هغه ځای نه چې حکم کړی الله رب العالمین تاسې ته. ان الله یقینا الله رب العالمین یحب الطوابین مینه کوي د توبه کوونکو سره، ویحب المتطهرین او مینه کوي د پاکي کوونکو سره. وروسته آیت کریمه کې اوس الله رب العالمین شرعي طریقه جما او د کوروالي ښیي. ولو بیبیانو ته په هغه ځای کې راتګ کوي چې کوم ځای نه فصل راټوکېږي، معنا دا د اولاد کېږي، هغه ځای ته راتګ کوي. نساؤکم بیبیان ستاسې حرثون دا کرونده ده لکم ستاسې دپاره، دا فصل او کرونده ده ستاسې دپاره. فأتو حرثکم نو راتلل کوئ حرثکم دې کروندې خپلې ته، انا شئتم په کومه طریقه باندې چې ستاسې خوښه وي، مراد کیفیت دی، په کوم کیفیت باندې چې ستاسې خوښه وي. نو راتلل به هماغه یو ځای ته کېږي، کوروالی به هماغه یو ځای ته کېږي چې هغه د فصل او د اولاد د پیدا کېدو ځای دی، او هر چې د ګندګۍ ځای دی نو هغې کې کوروالی کول دا لویه ګناه ده، کبیره ګناه ده. نبي صلی الله علیه وسلم د هغه نه منع کړې او دا حرامه ده. وقدموا او مخکې ولېږئ لانفسکم دپاره د فایدې د نفسونو ستاسې، معنا دا ده چې کله کوروالی کوئ نو مخکې نه نیت د اولاد وکړئ چې الله رب العالمین یو اولاد درکړي تاسې ته. واتقوا الله او وویرېږئ د الله نه، واعلموا او پوه شئ انکم چې یقینا تاسې ملاقوه مخامخ کېږئ د دې الله سره. وبشر المؤمنین او زیری ورکړه مؤمنانو ته. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. آیت کریمه کې اوس بل امر الله رب العالمین ذکر کوي د تدبیر منزلنا، هغه دا دی چې ډېر قسمونه مه خورئ، او خاص طور هغه قسمونه چې تاسې د نیکۍ نه منع کړي. داسې قسمونه په معاشره کې
مخوري. رستو قسمونو احکام الله رب العالمین هم ذکر کی. ولا تجعلوا الله او تاسې مگر زوینمونه د الله تعالی عرضتن ډال لایمانکم د پاره د قسمونو ستاسې ان تبرو د نیکی کولونه وتتقوا د تقوا کولونه وتصلحوا او د اصلاح کولونه بین الناس په مابین د خلکو کې. معنا دا ده چې د الله رب العالمین د نومونو نه ډالونه مه جوړوئ چې د خپلو قسمونو لپاره هم دا یو ډال ګرځولی وي او خاص طور د نیکی کولو د تقوا او د اصلاح کولو نه تاسې په قسمونو سره ځان بند کړئ. والله سمیع علیم او الله تعالی سمیع اوریدونکی علیم پوهه ذات دی. لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. دغه اوس احکام د قسم ذکر کی الله رب العالمین. بعضی قسمونه داسې دي چې هغه بې ارادې د انسان نه وځي نو هغه باندې مؤاخذه نشته دی. هغه قسمونو باندې به مؤاخذه وي چې کوم انسان هغه قصدن وکي او د زړه د ارادې نه وکي. لا یؤاخذکم الله ننیسی الله رب العالمین تاسې باللغو واللغو فی ایمانکم په قسمونو ستاسې کې. لغو ویل کېږي هغه بې ارادې او عادتي قسمونه چې انسان عادتا د هرې خبرې سره قسم کوي نو دغه باندې الله رب العالمین تاسې نه نیسي. ولکن یؤاخذکم لیکن نیسي تاسې بما په هغې سره کسبت قلوبکم چې کړي وي زړونو ستاسې د زړونو د ارادې سره کړي وي په هغه باندې الله رب العالمین تاسې نیسي. همدا وجه د علما دا قسمونه درې تقسیمه کوي. یو یمین لغو دی بې ارادې قسمونه په ده باندې مؤاخذه نشته. دویم چې دی یمین غموس دی په دروغه باندې قسمونه کول هم ګناه ده جرم دی. او بل چې دی یمین منعقد دی چې د زړه ارادې نه سړی وکړي نو که چېرته یو شي نه قسم وکړلو او دی بیا ماتولو نو د هغې دپاره بیا شریعت کې کفاره ده چې 3 ورځې روژې نیول دي. والله او الله تعالی غفور بخنه کوونکی حلیم صبرناک ذات دی. للذین یؤلون من نسائهم تربص 4 اشهر. د ایت کریمه کې اوس الله رب العالمین بل امر ذکر کوي د هغه تدبیر منزل نه چې هغې ته ویلی کېږي مسئله د طلاق. د طلاق مسئله به شرعاً ذکر کوي، د هغه عدت په ذکر کوي، د هغه احکام په ذکر کوي. اول آیات کې به الله رب العالمین مسئله د ایلا ذکر کوي. ایلا ویلی کېږي قسم کولو ته. یو انسان د خپلې ښځې نه قسم کوي چې زه به درته نه نږدې کېږم. که چېرته یو انسان خپلې ښځې نه قسم وخوړلو چې زه به دې ته نه نږدې کېږم 4 میاشتې یا 4 میاشتو نه زیات، نو که چېرته ورته 4 میاشتې نږدې نه شولو نو دا بیا یو طلاق رجعي حسابېږي. زنانه په یو طلاق باندې طلاقه شوه. او که چېرته دا قسم مات کړلو مخکې ورته نږدې شولو نو هغه به بیا د قسم کفاره ورکړي. مقصد دا دی چې د شرعي ایلا دپاره 4 میاشتې وقت دی. د 4 میاشتو کې که څوک نږدې نه شول نو هغه به یو طلاق رجعي حسابېږي. للذین دپاره دا کسانو یؤلونه چې قسمونه کوي من نسائهم د زنانو خپلونه. معنا دا ده چې په قسم سره ځان د خپلو زنانو نه جدا کړي. تربصو انتظار د 4 اشهر 4 میاشتې. 4 میاشتې د دې دپاره مهلت دی. که 4 میاشتو کې رجوع ونه کړله نو دا زنانه په یو طلاق رجعي باندې طلاقه ده. فإن فاؤوا که دوی چېرته راوګرځېږي معنا دا د رجوع وکړي. فإن الله یقینا الله تعالی غفور الرحیم بخنه کوونکی رحم کوونکی دی. وإن عزموا الطلاق او که چېرته قصد وکړلو د طلاق فإن الله یقینا الله تعالی سمیع اوریدونکی علیم پوهه ذات دی. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. آیات کې اوس عدت د مطلقې زنانه ذکر کوي چې مطلقه زنانو دپاره 3 حیضه دغه عدت دی. والمطلقات طلاق کړی شوي زنانه یتربصن انتظار به کوي بانفسهن په خپلو ځانونو سره 3 قروء 3 حیضه 3 حیضه انتظار به کوي. ولا یحل لهن او جایز نه دي د دوی دپاره ان یکتمنه چې پټ کي ما هغه خلق الله چې پیدا کړي وي الله تعالی فی ارحامهن پر رحمونو د دوی کې. معنا دا ده کله چې د دوی اولاد وي پر رحم کې نو پکار دا ده چې دا پټ ونه ساتي، دا ورته حرام ده، جایز نه ده. ان کن یؤمن بالله ان کن کچېرې وي دوی یؤمن چې ایمان لري بالله په الله باندې والیوم الاخر او په ورځ وروستنۍ د قیامت په ورځ باندې ایمان لري دا به نه پټوي.
وبعولتهن احق بردهن فی ذلک. دې جمله کې الله رب العالمین اوس ترغیب ورکوي رجوع ته، او دا یو مصلحت د عدت هم دی. د طلاق دپاره الله رب العالمین عدت ولې مقرر کړی، دا وخت یې ورته ولې مقرر کړی دی؟ د دې دپاره چې خاوند وکولی شي چې د خپلې زنانه ته رجوع وکړي. کله چې د دوی اراده د اصلاح وي، اصلاح او صلح غرض وي، نو کولی شي چې خپلې زنانه ته په دې موده کې رجوع وکړي. او دا خاوندان ډېر حقدار دي په رجوع کولو کې د زنانه وته. وبعولتهن او خاوندان د دوی احق ډېر حقدار دي بردهن په واپسۍ د دوی فی ذلک په دغه عدت کې او په دغه موده کې. ان ارادو اصلاحا که چیرې وغواړي دوی اصلاح. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. دې جمله کې اوس الله رب العالمین حقوق د زوجینو ذکر کوي چې د زنانه دپاره هم حقوق شته، لکه څرنګه چې د خاوند دپاره حقوق شته. ولهن او دپاره دې زنانو مثل الذي په شان د هغه حقونو دي علیهن چې په دې زنانو باندې لازم دي. زنانو باندې چې څنګه حقوق ادا کول لازم دي، نو د دې زنانو دپاره هم داسې حقوق شته چې باید خاوند دې ادا کړي. بالمعروف په ښې طریقې سره. وللرجال او دپاره د نارینهو علیهن په دې زنانو باندې درجتن اوچته درجه ده. والله عزیز حکیم. الله رب العالمین زورور حکیم حکمتون والا ذات دی. وروسته آیت کریمه کې الله رب العالمین مسله د طلاق ذکر کی، خاص طور د طلاق رجعی مسله چې په دوو طلاقو کې خاوند کولی شي چې بیرته خپلې زنانه ته رجوع وکړي. او دارنګه مسله د خلع به ذکر کی چې کوم وخت کې خاوند د ښځې نه مهر اخیستلی شي او کوم وخت کې نشي اخیستلی. الطلاق مرتان، طلاق رجعی مرتان دو کرته دی. دو طلاقه پورې کولی شي خاوند چې خپلې ښځې ته رجوع وکړي. فامساکن، نو رایسارول د زنانه دی بمعروف په ښایسته طریقې سره، او تسریح یا پرېښودل دی باحسان په ښایسته طریقې سره. ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. دې جمله کې اوس الله رب العالمین خاوند ته خطاب کوي، او حاصل دا دی چې ګوره د طلاق په حالت کې زنانه نه بیرته مهر اخیستل دا صحیح نه دي، مګر په حالت د خلع کې چې کله زنانه خپله طلب وکړي چې حقوق نشي ادا کولی، او په هغه صورت کې کولی شي چې هغه مهر تا ته بیرته واپس کړي. نور بغیر د ده نه که خاوند طلاق ورکوي زنانه ته، نو مهر به ترېنه نه اخلي. ولا يحل لكم، او حلال نه دي ستاسې دپاره ان تأخذو چې واخلئ تاسې مما د هغه مال نه آتیتموهن چې ورکړی وي تاسې هغوی ته شیئا څه څیز، تاسې دپاره څه څیز اخیستل جایز نه دي. الا ان یخافا. اوس هغه حالت د خلع ذکر کوي چې ښځه د خاوند حقوق نشي ادا کولی، نو هغه خپله وغواړي چې د خاوند د نکاح نه ووځي، نو بیا په دې صورت کې به خاوند ته هغه مهر بیرته ادا کوي. الا مگر ان یخافا چې ویریږي دا ښځه او خاوند الله یقیما چې پابندي به ونه کړي دوی حدود الله د پولو د الله تعالی. فإن خفتم، نو که چیرې تاسې ویریږئ الله یقیما چې پابندي به ونه کړي دا ښځه او خاوند حدود الله د پولو د الله تعالی، فلا جناح، نو نشته دی ګناه علیهما په دې دواړو فیما په هغه مال کې افتدت چې په فدیه کې ورکوي دا زنانه به په هغې سره، په دې کې بیا ګناه نشته خاوند ته اخیستلو کې. تلک حدود الله، دا پولی دا الله تعالی دی، فلا تعتدوها، نو تاسې مه تیریږئ د هغې نه. ومن یتعدی، او څوک چې تیر شي حدود الله د پولو د الله تعالی نه، فاولئک هم الظالمون، فاولئک همدغه خلک هم الظالمون دوی ظالمان دي. وروسته آیت کریمه کې اوس د دریم طلاق مسله ذکر کوي، او د هغې نه بیرته د یو خاوند دپاره د ښځې د حلالوالي طریقه چې کله دریم طلاق باندې طلاق شو، نو تر هغه پورې به دې خاوند ته بیا دا ښځه جایز نه وي تر څو پورې چې بل خاوند سره نکاح نه وي کړی او هغه په خپله خوښه باندې بیرته طلاقه کړي نه وي. فإن طلقها، که چېرته طلاق ورکړو دې زنانه ته دریم ځل، فلا تحلو، نو حلال نه دي له د دې خاوند دپاره من بعد وروسته د دې نه، حتی تر دې پورې تنکح زوجا غیره چې نکاح وکړي دا زنانه زوجا غیره د بل خاوند سره. فإن طلقها، نو که چیرې طلاق ورکړي دې زنانه ته دویم خاوند، فلا جناح، نو نشته ګناه علیهما په دې دواړو باندې ان یتراجعا چې رجوع وکړي یو بل ته په نکاح کولو سره. ان ظنا، که چیرې ګمان وي ان یقیما چې پابندي به وکړي حدود الله د پولو د الله تعالی.
وتلک حدود الله او دا پولی د الله تعالی دی یبینها چې بیانې هغې لره لقوم داغه قوم دپاره یعلمون چې پوهیږي. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف. ایت کریمه کې الله رب العالمین اسمنه کې د ضرر ورکولو نه مطلقې زنانه ته لکه څرنګه چې د جاهلیت والاو رواج و هغوی به دې زنانه ته طلاق به ورکړو او بېرته به ورته رجوع کوله دپاره د ضرر ورکولو چې ته ضرر ورکړي او د عدت په دې باندې وږد کړي. الله رب العالمین د دې نه منع کړي چې زنانه ته ضرر مه ورکوئ. وإذا طلقتم النساء او کله چې طلاق ورکړي تاسې زنانو ته فبلغن نو نږدې شي اجلهن هغه نیټې د عدت خپل ته فامسکوهن نو ایثار کوي دوی لره بمعروف په ښایسته طریقې سره او سرحوهن یا پرېږدئ هغوی بمعروف په ښایسته طریقې سره ولا تمسکوهن او مه ایثاروئ دوی لره ضرارا دپاره د ضرر لتعتدو چې تجاوز او زیاتی وکړي تاسې په هغوی باندې. ومن یفعل او چا چې وکړلو ذلک دا کار فقد ظلم نفسه فقد ظلم یقینا ظلم یې وکړلو نفسه په خپل ځان باندې. ولا تتخذوا ومنیسئ تاسې آیات الله آیاتونه د الله تعالی هزوا ټوقو سره واذکروا او یاد کړئ نعمت الله نعمت د الله تعالی علیکم په تاسې باندې وما انزل علیکم او هغه چې نازل کړي دی الله تعالی علیکم په تاسې باندې من الکتاب د کتاب نه والحکمت او د سنت نه یعظکم وعظ نصیحت کوي تاسې ته به په دې سره واتقوا الله او ویریږئ د الله تعالی نه واعلموا او پوه شئ ان الله چې یقینا الله تعالی بكل شیء په هر یو څیز باندې علیم پوهه ذات دی. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.